د پیاز او د تازه شودو سره داسې سیکس وکړئ چې هیڅ کله مو سوچ او فکر هم نه وي کړی. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګنګړي نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې داسې یو سیکس یا کوروالی وکړئ چې تاسو ته بیخي حیران یا عجیبه غوندې ښکاره شي، کولی شي پیاز میده کړئ او شودو سره میکس کړئ. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په دې مطلبي ویډیو کې یا په دې نسخه کې ځان راسره پوه کړئ او ګټه ترې پورته کړئ. اکثره ملګري داسې پوښتنه کوي چې زه په کوروالي کې ډېر زر انسال کېږم، د دې لپاره یو بهترینه نسخه راته وښایئ. موږ تاسو ته هر ځلې تاسو ته په هغه نمایش او په هغه تاسو ته په دومره خوارۍ او په دومره تکلیفونو باندې ویډیو جوړو، خو اکثره ملګري داسې خلک دي چې هغه دې نه خفه کېږي په دې باندې چې موږ سره ملګرو راته پکې کنځلې هم کړي او بد ردې ویلي. د هغو خلکو څخه هیله کوم چې هېڅکله دې داسې الفاظ نه استعمالوي، ځکه په دې الفاظو باندې پخپله هم بد ښکارېږئ ځان سره او موږ ته کنځل کولو باندې ګناهګارېږئ هم. ځکه تاسو که کله یو نسخه استعمالوئ، تر هغه هدفه پورې استعمال کړئ په کوم ټارګټ چې موږ تاسو ته وایو، باید هغه ټارګټ هم تاسو ونه کړئ. که تاسو ته موږ یو 20 ورځې ویلي، نو تاسو باید د 20 نه څخه تر 30 ورځو یعنې تر 2 میاشتې پورې دغه نسخه استعمال کړئ. بیا هغه ورځ په تاسو په نسخه په ګټه پوهېږئ، کومه ورځ چې تاسو ته هغري ورځ وي، یعنې تر 30 یا 40 ورځو پورې سر په سر هره ورځ دغه استعمال کړئ او بیا یې ګټه وګورئ. د نسخې په اصلي مطلب پورې راځم. تاسو کولی شئ یو ګیلاس شوده پاخه کړئ، دې ته تاسو داسې میده میده کړئ پیاز چې هغه تاسو په ګوتو باندې خوړلی شئ، یعنې سلاد ته چې تاسو څنګه یا سلاتې لپاره چې تاسو څنګه پیاز میده کوئ، یا هم د دیګ لپاره داسې میده کړئ او له دې شودو سره ګډ کړئ. لومړی تاسو شوده وڅکئ، له هغه وروسته چې کله په بیخ کې پیاز پاتې شو، نو دومره پیاز باید پاتې وي چې څومره شوده هم پاتې وي، یعنې د شودو په اندازه باید پیاز هم په دې ګیلاس کې پاتې شوي وي. تر 10 منټه پورې دغه پیاز او شوده پرېږدئ، له هغه وروسته یې تاسو راواخلئ او په کاشوغه سره یې وخورئ. دغه کار کولی شئ تاسو شیدې سره تاسو عسل یا ګبین هم ګډ کړئ. تر 30 یا هم تر 40 ورځو پورې دغه نسخه استعمال کړئ. کوم خلک چې په بدن کې ډېر کمزوري وي، کولی شي تر 40 ورځو پورې استعمال کړي. هغه خلک چې په 30 ورځو کې ښه کېږي، په خپله پته ورته لګېږي چې زما په بدن باندې مثبت تاثیر کړی. دغه نسخه کولی شئ تاسو داسې په ښه طریقه استعمال کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.